یو ښکلي اندازونو ته د خیال دی، د یو ښکلي اندازونو ته د خیال دی، مخې پټ دی نقابونو ته د خیال دی، چې راوځي نو هر کس ورته ورګوري، چې راوځي نو هر کس ورته ورګوري، د یو پیغلې قدمونو ته د خیال دی، په سړي باندې د جمې شپه سبا کی، په سړي باندې د جمې شپه سبا کی، د دې میا یا شیرونو ته د خیال دی. قدرمندو کتونکو، میا ایاز احمد ما د میا ټي وي د یو بل نوي پروګرام سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمندو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده د میا ټي وي کار، د میا ټي وي زیاره همدغه دی چې ورک او خواره واره لالونه د باجوړ په سیمه یا د خیبر پښتونخوا نور په لرو پرتو علاقو کې چې کم زمونږ شاعران رونه دي، موږ په هغې پسې ګرځو، په ادب مین خلکو پسې ګرځو چې هغه را پیدا کو ام په دې خپل د میا ټي وي په شیشه باندې تاسو ته وښیو. په دغه سلسله کې د دغې لړۍ په کړۍ کې را سره نن د ماندلو د سیمې احسان ماندل صاحب موجود دی د میا ټي وي په خپرونه کې. د هغه یو نړۍ مننه کومه چې زما خواله رالی او دلته دا پروګرام د هغه نه ریکارډ کوو. احسان ماندل صاحب د میا ټي وي په پروګرام کې د زړه د بیخه او د زړه د کومې هرکلی وایم چې رالی او موږ له وخت راکړو. ډېره زیاته مننه کوم میا صاحب، خوشحاله اوسئ. اول خو ستاسو مننه کوم چې د خپل قیمتي وخت نه مو دغه یو څو لحظې موږ ته راوبخلې، خوشحاله راته اوسئ. مننه. قدرمن شي رورجانه، دا ستاسو حق دی او موږ یې خپل فرض ګڼو. موږ به ستاسو شعر هم ریکارډ کوو، دنیا ته به هم ښیو چې د باجوړ په سیمه باندې څومره ټیلنټ موجود دی او هغې په ادب باندې څومره کار کړی. نو احسان ماندل صاحب د میا ټي وي مینوال صرف په دې تموي چې شاعر به موږ دپاره کوم شعرونه راوړي، او بله دا ده چې شاعر ته ټول شعرونه لکه خپل بچي ښکاري، هر غزل هغه ته ښه د هغه یو انتخاب ښه انتخابي. نو تاسو به د میا ټي وي په شیشه باندې د میا ټي وي د کتونکو سره څه شی شریکوئ؟ ډېره زیاته مننه کوم میا صاحب. غزل به درته ووایم، غزل نه مخکې دغه څو شعرونه دي چې ارشاد مننه. زړه مې ډېر تنګ شولو، قدم د انقلاب اخلمه، مکتب ته ځمه نور په لاسو کې کتاب اخلمه، او ملک د پښتو دی چې سرتوره بهر ونوځي. ملک د پښتو دی چې سرتوره بهر ونوځي. مننه. ملک د پښتو دی چې سرتوره بهر ونوځي، بازار ته ځمه ګرانې تاله یو نقاب اخلمه. مننه. او خدایا ستا فضل دی د ډمې هم عزت ساتمه، ډېر ګناهګار یم په دې لږ شانې ثواب اخلمه. مننه. او بلها تور سرې د ظالمه راته کونډې کړلې، د دغه یو ظلم ستانه به حساب اخلمه. مننه. د غزل مطلع رس ده چې زما په ژوند کې که هر څومره حادثې راغلي، ورسره سمې مې په ذات کې حوصلې راغلي. مننه. او دا تقاضه ده د پښتو چې ورته نشم کتی، ګینې تر څنګه پښتنې مې مېلمنې راغلي. مننه. او په زړه د صبر پټۍ واړه و نور نشم درتلی، زمونږ په منځ کې ګرانې لویې فاصلې راغلي. مننه. او ما د هر چا سره جنګ کړی دی، دا ستا دپاره په ما د کوره بهر ډېرې ډېرې شپې راغلي. مننه. او ته خبرې کوه زه به ورته غوږ یم. میا صاحب ته خبرې کوه زه به ورته غوږ یم. ته خبرې کوه زه به ورته غوږ یم، دا ستا خبرې په زړګي باندې مې ښې راغلي. او میا صاحب احسانه زر شه کنه حال دې راته وایه ګله، احسانه زر شه کنه حال دې راته وایه ګله، نن مې دې زړه له خدای ډېرې وسوسې راغلي. ډېره زیاته مننه. غزل درته وایم، غزل نه مخکې دغه درې شعرونه چې زما په محبت باندې ګمان ولې کوي، په نه خبره ما سره خفګان ولې کوي. او میا صاحب په سپینه جامه تا سره خوند نه کوي، قربان ملا صاحب عادتونه د شیطان ولې کوي. مننه. په سپینه جامه تا سره خوند نه کوي، قربان ملا صاحب عادتونه د شیطان ولې کوي. او رازق چې د الله دی نو د لوږې نه به نه مرې، نور بس کړه غلامي د دغه خان ولې کوي. مننه. رازق چې د الله دی نو د لوږې نه به نه مرې، نور بس کړه غلامي د دغه خان ولې کوي. او میا صاحب دا شعر تاسو ته ډالی چې ما ډېر انتظار وکړو خو افسوس چې ته رانغلې. ما ډېر انتظار وکړو خو افسوس چې ته رانغلې. ما ډېر انتظار وکړو خو افسوس چې ته رانغلې، کویدن شوم لیونی اوس ارمان ولې کوي. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. غزل مطلع رس ده چې له ښاره یم تنګ شوی، کلیواله ژوندون غواړم،
یو څو لحظې له تا سره خوشحاله ژوندون غواړم او د چا چې بدي نشمه میا صاحب د چا چې بدي نشمه هر څوک مې په مخ کول کړي زه داسې باعزته باکماله ژوندون غواړم مننه او د ځان پروا مې نشته که زه نه یم نو خیر دی د ځان پروا مې نشته که زه نه یم نو خیر دی لاسونه مې کړه پورته مورې تاله ژوندون غواړم ډېره زیاته مننه د ځان پروا مې نشته که زه نه یم نو خیر دی لاسونه مې کړه پورته مورې تاله ژوندون غواړم او میا صاحب هیڅ پوهه دې په سود او په زیان نه یم د مینې هیڅ پوهه دې په سود او په زیان نه یم د مینې بس دومره ده چې تا ته یم لیواله ژوندون غواړم او شعر دی چې ای خیر دی که د مرګ نه پس ژوند شته نو مړه څه پرې ای خیر دی که د مرګ نه پس ژوند شته نو مړه څه پرې زه دلته هم خوند اخلم له وصاله ژوندون غواړم مننه چې مینه او ورورولي وي او د امن پسرلي وي چې مینه او ورورولي وي او د امن پسرلي وي له هر خوا پښتنو ته ذوالجلاله ژوندون غواړم ډېره زیاته مننه او احسان ستا د پن شیرینۍ لاړه په الوت ده احسان ستا د پن شیرینۍ لاړه په الوت ده احسان ستا دپاره بې مثاله ژوندون غواړم د مسافرو دپاره به احسان ماندل صاحب هم یو کلام سپیشلی د مسافرو دپاره شریکوي راځئ چې هغه هم ترې واورو ډېره زیاته مننه ټولو مسافرو ته دې ډالۍ وي چې زموږ د ډېره غریبي اختر له نه درځمه که اوږده مسافري اختر له نه درځمه او ځان له مې هېڅ نه دي اخیستې خو قربان دې شمه تا له درلېږمه بنګړي اختر له نه درځمه مننه او چې څه پیسې را سره وي هغه کپیل واخیستې مننه چې څه پیسې را سره وي هغه کپیل واخیستې لیونی مه کوه زاري اختر له نه درځمه ډېره زیاته مننه او زمونږ اختر خو همیشه دلته ژړا باندې وي زمونږ اختر خو همیشه دلته ژړا باندې وي ته کوه خپله خوشحالي اختر له نه درځمه او سخته به تېره کړمه تا له ښې روپۍ ګټمه میا صاحب سخته به تېره کړمه تا له ښې روپۍ ګټمه کوه هر چا سره سیالي اختر له نه درځمه او رانجه واپس کړه بنجاري ماما اوس نه دي پکار رانجه واپس کړه بنجاري ماما اوس نه دي پکار احسان وای نه مې در پرېږدي اختر له نه درځمه ډېر ښه قدرمندو کتونکو دا احسان ماندل صاحب چې تاسو یې کلامونه واورېدل انشاءالله د نورو نوو خپرونو دپاره د میا ټي وي کتل مه هېروئ زموږ دا خپرونه پای ته ورسېدله اوس په دې وخت ما میا ایاز احمد لا زما کیمرامین لا او احسان ماندل صاحب له اجازت راکړئ چې چېرته مې ښاد آباد او بریالي اوسئ